السلام علیکم ګرانو لیدونکو، زه نثار الله یادګار د کونړ ولایت اوسېدونکی. موږ په کونړ ولایت کې د دې نجارۍ فابریکه لرو. کوم شیان چې تاسو وینئ دا موږ په خپله په کونړ ولایت کې همالته مرکز کې جوړوو او دلته هم د ننګرهار نړیوال نندارتون ته راوړی چې زموږ ګران هېوادوال زموږ دغه لوښي کوم یو چې موږ جوړ کړي دي ویې ګوري، خوښې کړي او خپل کورنۍ کې د استفاده ځینې وکړي. او د خپل حکومت نه ډېر خوشحاله و ځکه چې ډېر یو ښه نندارتون یې په لاره اچولی دی او وطنوال کولی شي راشي زموږ دغه لوښي وګوري، خوښې کړي او هلته ترې په کور کې استفاده وکړي. غاډي چې د فصل د 1500 ګرام په واو باندې د 3 پیکیج لرو 200 ګرام 1500 ګرام او 1000 ګرام د ذهني کمزورتیا لپاره، جسمي کمزورتیا لپاره، کمخونۍ لپاره، هغه ماشومان دي چې سوال کې میان چې کم شي دي کمونه وي ضعیف وي د دوی لپاره خاصه ده چا چې نه کله هغه لاس دی پکې هغه ماشومان چې تغذیه وي یا مثلا فاسوات وي کمونه وي میان وي کمونه وي کم شي وي روماتیزم د دوی لپاره درې چمچ سهار درې دقیقه همدغه خوړل کېږي. بعضې خلک چې د شوکتي د چای سره او مثلا شودې او شات په دې کې خپل میکس ضرورت نشته دی. که څوک شوکتي اچوي د هغه مخه څوک دلته زموږ نمایندګي په ننګرهار کې نشته دی. مدینه سوپر سټور پیدا کېږي او مبارک شات پلورنځي کې پیدا کېږي. او یو دا دی مکس اچار دی یو ترکاریو لګول شوی نور موادات پکې یو ځای شوي دي. دا مکس اچار دی وایي او دا چې دی چکني دی رومیان او مرچک سره مرچکونه جوړ شوي دي چې نور موادات هم ورپسې یو ځای شوي دي خوند لپاره. او دا چې دی مربا ده د سیب مڼو مربا ده او دا دی د مڼې مربا ده او مڼه ده بوره ده او نور مواد سره تاسو خپل استعمال مواد به په خپل لاس په خپل کور کې تولید کړی د خپل وطن لپاره خپل وطنوالو لپاره. ټول مشرف خیر دا په څه دا د دې ټول څه یو نو دا چې تاسو ښکاري دا د سرکټي چې دا څه چوي دا راځي د قیمت 0 روپۍ دا د 500 دا د 500 اوس نو تخفیف نشته فری نشته دا په کوم ډول نه سپیډ وایي راشه او په دې راځي دا نه راشه صحیح شته اور دا اوس کوم دا چې دې فرایډ دی ټول لیفرایډ دی خو هم لیفرایډ دا خو ټول کمپنی دا مختلف ټول لیفرایډ دا اونکس دی اونکس په پښتو کې ورته روخام وایي دا لا جوړ دی د بدخشان. بسم الله الرحمن الرحیم.
نوم یې محمد قاسم ده. دې نندارتون ته راغلي دي چې موږ شرکت کړی ده. دا تولیدات ټول زموږ خپل دي او خپل د وطن تولید ده او نور څه بهرني پکې نشته دي. زموږ خپل تولید ده او هر شی په کیفیت برابر ده، د دولت او د هغه په معیار برابر ده. صابري ده د ننګرهار ولایت د زغرو د ولسوالۍ د یونسیار ودان موسسې د یو تن کارکوونکی یم او د حکومت څخه ډېره مننه کوو چې دغسې نندارتونونه پرمخ بیایي او نوره هیله ورڅخه لرو چې دغسې نندارتونونه د هېواد لپاره وړاندې شرکت دین ظاهرا عالی او کنه نرمی دی لدینه خواستم ترک کاری او دا خو لاسي کار اکرام الله دی د کونړ ولایت مرکز اوسېدونکی یم او دغه زینتي لوښي چې تاسو وینئ دا هم د کونړ نه راوړي دي او زموږ له موسساتو څخه یې غوښتنه کوو چې زموږ ملاتړ وکړئ او دغه کوم شیان چې دي دا موږ په خپل شخصي مصرف باندې راوړي دي نو موږ د داسې موسساتو څخه انشاءالله خوشحاله به شو او د داسې نندارتونونو څخه چې دغه شان بار هر ځای کې کلاو شي پرانیستل شي او موږ خپلو هېوادوالو ته وښیو چې موږ دغه کوم شی نه چې جوړو دا په خپلو مټو جوړه د ګاونډیو نه راوړو نو د ټولو هېوادوالو څخه غوښتنه کوم چې باید د خپل وطن لاسي صنعت څخه ډېره استفاده وکړو او استعمال سلام علیکم. به غرفه شرکت تولید مواد غذایی دنیا خیلی خوش آمدید. شرکت تولید مواد غذایی دنیا کارخانه در ولایت هرات میباشه. در تمام ولایت افغانستان نمایندگی فعال فروش داریم. به تعداد بالاتر از 80 تا محصول تولید میکنیم. اقلام ما از کیک باب شامل میشه، مرتا، قسمت اسنک باب، چپس باب، چاکلت های آیناز و اقلام مابقی. و امروز آخرین روز نمایشگاه ملی و بین المللی ننگرهار می باشه. استقبال خیلی گرم در این 3 روز توسط شهروندان جلال‌آباد صورت گرفته و ما از همه از اونها سپاسگزار هستیم.
نام شیر زمان مردمی سه چیزایی که جور میکنیم نه در افغانستان است نه در پاکستان است و نه در ایران است در چین هم نیست این چیزایی که از پوست خود طبیعیش است پوست بز است گوسپند است آووست است این پوست های گوسپند قرقل است گازرس و زر که اون چیزایی از همون از پوست های جور میکنیم این کار دست خود ماسیل است این چیزایی که تولید وطن است کوم ځای کې جوړوي کابل نه کابل کوم ځای کې کلاله پشته شورنام د اکرام ریحان د ګلشن آیسکریم شرکت مسؤل لکه څنګه چې موږ تاسو ټول ته معلومه ده د تېرو درې ورځو راهیسې په ننګرهار ولایت کې د داخلي تولیداتو صنعتي نندارتون په لاره اچول شوی دی چې له نیکه مرغه زموږ یو زیات شمېر داخلي تولیدات پکې نندارې ته ایښودل شوي دي موږ په شمول باندې چې موږ تاسو معلومېږي ګلشن آیسکریم شرکت دی موږ ډېر خوشحاله یو دغه نندارتون کې ماشاءالله د ګډونوالو شمېر هم ډېر زیات دی خلک هم ډېر زیات خوښ دي د فابریکهداران او تولیدونکي او په دغه نندارتون کې برخوال چې دا هم ډېر خوښ دي دغسې نندارتونونه د داخلي تولیداتو د پراختیا او تشویق لپاره ډېر مهم دي زموږ غوښتنه دا ده د اړونده ادارو نه چې په راتلونکي کې دغسې ورته نندارتونونه په لاره واچوي تر څو داخلي تولیدات لا رشد پراختیا وکړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نوم یې همدا د ننګرهار ولایت څخه یم دې نندارتون نړیوال نندارتون دلته جوړ شوی دلته موږ 3 پروډکټ وړاندې کوو چې یو ګفټ دی یو دل دی او یو نایس دی په شان نړیوال نندارتون کې ته موږ 3 پروډکټ وړاندې شي او موږ 3 پروډکټ وړاندې کوو اصلي دی تولید افغان دی او ننګرهار ولایت کې دا موږ جوړو سره کې سره موږ شپږ ولایتونو کې نمائندګي لرو چې ننګرهار کې نمائندګي کاهل پلازا کې ده او دا موږ وړاندې کوو په شان نړیوال نندارتون کې د موږ دا پروډکټ وړاندې شوي او ان شاء الله انده کې موږ نور ولایت نور هېوادونو ته دا وړاندې کوو او وبرسېږي ان شاء الله